جنرال سمیع سادات له طالبانو د امریکایي وسلو او تجهیزاتو بیرته اخیستو لپاره امریکا سره همکارۍ ته چمتو یم. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان متحدې جبهې په نوم د طالبانو د نظامي مخالفینو یوې ډلې مشر سمیع سادات په یوې اعلامیې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو څخه بیرته د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د اخیستو پریکړې هرکلی کړی دی او له نوموړي سره یې په دې کار کې د همکارۍ اعلان کړی دی. ټرمپ په خپلې وروستۍ وینا کې وویل کله چې ګوري طالبان د نظامي برید پر مهال امریکایي وسلې او وسایط نندارې ته وړاندې کوي نو نوموړي ته ډیر قهر او غوسه ورځي. د سمیع سادات جبهې په اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې طالبانو او امریکا ډیرو پرمختللو وسلو ته لاسرسی موندلی او د دغه وسلو څخه د خپلو مخالفانو او په ځانګړي ډول د پخوانیو نظامیانو د خپلو لپاره استفاده کړې ده. دغه وسلې د سیمې هیوادونو ته قاچاق شوي دي او په ټوله سیمه په ځانګړي ډول مرکزي او سویلي اسیا کې ترهګري ډلې لکه القاعده او TTP ترې استفاده کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.